الله الرحمن الرحیم د څلورم څپرکي د عضوي کیمیا د دولسم صنف پوښتنې دي. الکانون هغه مرکبونه دي چې د هغوی د کاربن اتمونو ترمنځ سیګما اړیکه وي. صحیح، کاربن ترمنځ باید شي سیګما اړیکه وي. سیګما اړیکه وي او دا سیګما اړیکه شي موږ سره یوه ګونی نو موږ سره لیکلي ساده دي، یوه ګونې دي، دوه ګونې دي، الف او ب سم دي. نو موږ سره څه دي؟ یوه ګونې دي. یو ګونې جواب صحیح دی. الکانون د لاندې کوم یو عمومي فارمول لرونکي دي؟ نو الکانون دپاره یاد ولرئ، الکان دپاره عمومي فارمول چې دی هغه CnH2n جمع 2 موږ ویلې وو الکانو. نو دې کې چې دی ب جوز چې دی دا صحیح دی او په دې بل کې چې و هغې کې ب جوز صحیح و. د مرکب نوم څه دی؟ 1 2 موږ سره یو مرکب ورکړی دی CH3CH، دلته هم CH3 دی او CH3 او CH2CH3 نو 1 2 3 2 باندې مایز دی، 3 باندې مایز دی. نو 1 2 3 4 5 نو 2 او 3 باندې مایزونه دي. نو ته نوم د دې بشي موږ سره 2 3 ډای میتایل او پینټان دی. صحیح ده. نو 2 3 ډای میتایل پینټان 3 3 4 3 1 3 نو الف جوز صحیح دی، الف جوز. اوکې، نو موږ سره یو کمپاوند ورکړی دی چې CH3 CH دلته میتایل دی او دلته میتایل دی او بیا CH2 CH3 نو 1 2 3 4 5 د دې کمپاوند نوم بشي تا سره 2 3 ډای میتایل پینټان. نو دا کدار چاو نو دا الف جوز کې دی، دا په الف جوز کې دی. اوکې، نو بل څو ځوابه چې دی الکان نه که موږ الکایل جوړو. صحیح ده، الکان دی او موږ د دې نه الکایل ګروپ جوړو. الکایل زه به ANE لرې کړم او هغې په ځای به YL وراچوم. نو AL کې همغه شان شو، ANE په ځای مې YL وراچوم نو الکایل شو. پنځو نه تر شپاړسو پورې، یعنې کاربن 5 نه واخله تر کاربن 14 پورې دا ټول چې دا مایع وي، مایع حالتو کې پیدا کېږي. صحیح ده، نو مایع حالت کې د الکانو کیمیاوي فعالیت لږ دی، له دې کبله هغوی ته څه وایي؟ فرافین. فرافین خو موږ ویلو که نه، لیټل انفینټي، فارم ایفینس، لیټل انفینټي، لږ میلان لرونکي. د 1 کیلوګرام میتان له سوځولو څخه 50,000 کیلو جوړه انرژي پیدا کېږي. د سایکلو الکانون په نوم کې به مختار شي، ځانګړی مختار یې هغه سایکلو دی، دا باید اضافه شي سایکلو. روسي علیم چې دی مارکانیکوف، پښتو کې هم لیکلی، په دریم دغه انګلیسي هم لیکلی دی. نو بیا الف او ب دواړه جیم جوز صحیح دی، جیم جوز، ځکه چې په پښتو دغه کې دواړه دی. په ټولو الکانو کې سیسي اړیکې محور په شاوخوا زیات حرکت شاته رخوا اړیکو دیش دا موږ سره 9 او 30 دقیقې. اصلو 9 درجه او 30 دقیقې دي. لاندې تشریح پوښتنو کې بیا لاندې مطلبونه تعریف او توضیح کړئ. پرافین موږ الکانون ته ویل کېږي، لږ میلان لري.
کاربن ترمنځ او ټول کاربن اړیکې مشبوه دي. هومولوګ او ایزولوګ کاربن شمیر یو شانی. ایزولوګ کې څه دی؟ کاربن شمیر یو شانی. نو ایزولوګ کې ایزولوګ مخکې نه دی ویلی. ایزولوګ چې کاربن شمیر یو شانی. ایزولوګ same number of carbon. ایزو سیم کنه کاربن شمیر یو شانی. د مشبوع هایدروکاربن سلسله کې د کاربن اتومونو شمیر په زیاتوالي کوم بدلونونه د هغوی فزیکي خواصو لیدل کېږي. موږ جوش ټکي ویلي کېدو ټکي له زوجیت شو مثلا، صحیح ده، دا شیونه موږ لیدل. کثافت شو، ځانګړی کثافت. لاندې هایدروکاربنونو څخه کوم یو د مشبوع هایدروکاربنونو څخه ډول څخه دی؟ نو مشبوع هایدروکاربن لپاره موږ سره CnH2n جمع 2 فارموله ده، صحیح ده. نو دې کې کار یو کې راته 10 په 2 کې شل نه دی، 12 په 6 کې دی. 12 په 6 کې دا فارموله څه دی کوي؟ نو بې جز صحیح دی. بې او په 14 کې نه دی. او په 14 کې مشبوع هایدروکاربن به امکان لري، صحیح ده. 10 شلو کې امکان لري، خو بیا به کړیز وي. څه به کړیز وي. لاندې مرکباتو کې ایزومیري وټاکئ. مطلب څنګه چې ایزومیر دی او کو ایزومیري وټاکئ. مثلا CH3 TH خو نه دی. CH3 دا دی. نو دې کې څو ایزومرز دي، مطلب به دا ښایي که څه ښایي. نو که ایزومر شي نو 1 2 3 4 5 سایکلوپینټان دی. او بخیر نیو پینټان دی. نیو پینټان کې دا که نیو پینټانی نو دې کې نارمل پینټان کېدای شي، ایزو کېدای شي، خپل نیو پینټان هم دی. نو 3 ایزومرز خو ممکن دي دې کې. نیو پینټان کې چې دي 3 ایزومرز ممکن دي. اوکې، او کو موږ سره داسې CH3 نو دې کې 2 ایزومرز ممکن دي. یو بد شی واخلئ، دا 4 کاربنه دی، نو نارمل پیوټان به د بل ایزومرز وي. صحیح ده. او دا دا ایزو پیوټان دی. دا خپل منځ کې ایزومرز دي. نارمل پیوټان، ایزو پیوټان خپل منځ کې ایزومرز دي. بیا یې وایي چې لاندې مرکباتو فورمولونه ولیکئ. یو ورکړی چې یو ایتایل او 2 IAO پروپایل. دا څه بلا ده؟ نو موږ سره داسې شی خو نشته دی کیمیا کې. IAO دا خو کمپاونډ نه دی، صحیح ده. او آیسوپروپایل هم نشي کېدی. ایسوپروپایل بیوټاین، ځکه چې ګوره 4 کاربنه واخله او دې کې درته وایي چې په 2 باندې آیسو واچوه، دا د آیسوپروپایل شو. او 1 باندې ایتایل واچوه، دا خو چټي شی شو. دا کمپاونډ نه دی، صحیح ده. بیا کاربن شمیر خو بیوټان چېرته راځي؟ بیا خو زیات راځي. 1 ډایکلورو بل سوال چې دی دا خو بې نمبر جزو. او بل موږ سره شو 1 2
ډای کلورو پروپان دې نوم خو جوړې دی شي. نو کاربن 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 پروپ دی که نه 3 کاربن واخله. اوس کلورین دلته هم وضع که دلته هم وضع که او دا نور په هایدروجن ډکې که. نو دا تا سره 1 2 ډایکلورو پروپان شو. او بل چې دی 1 برومو 3 کلورو ډیکان صحیح ده. نو ته 10 کاربنونه واخله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 په یو باندې برومین نصب کا یو باندې 3 باندې کلورین 2 3 دې باندې کلورین او دا نور چې دا په هایدروجن ډکې مشبوع کا. نو دا هم ستا هایدروجن شو. دلته هم هایدروجن 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 دا ستا هایدروجن شو. دا او موږ سره دال نمبر جز او یو دی 1 3 ډایتایل نوناټین. دا څه بلا ده 1 3 ډایتایل نوناټین. نوناټین خو موږ سره نشته یې کومه چېرته نه دی درې 1 3 ډایتایل نوناټین نوناټین نشته دی صحیح ده. دا غلط شو دا پکې نشته. که نونین ویلې بیا مې خبره. او بل می سوال چې دی د مشبوع هایدروکاربن کثافت 2.1 مرکب دی دا کثافت 2.2 ګرام پر لیټر دی او چې مالیکولي کتله او فارمولې پیدا که. مالیکولر ویټ پیدا که او فارمولې پیدا که. اوکې نو ګوره ډینسټي موږ سره مساوي وه ام پر وي خو که ته غټ ام نیسې ام پر وي نو دا به تا سره شي ام به تا سره مالیکولي کتله به تا سره مساوي شي ډي پر وي. نو اوکې نو ډینسټي چې ده موږ سره ډینسټي چې ده ډینسټي ضربې وي خو دا به موږ مولر والیم نیسو چې به نیسو مولر والیم. نو ما سره به مساوي شي څومره ګرام دی 2.2 دی او مولر والیم چې دی ما سره یو مول چې مې زه یو شی اخلم نو د هغې حجم څومره دی 2.4 لیټره. نو دې نه تقریبا راځي نو 2.2 ضرب 2.4 لیټره 2.2 ضرب 2.4 لیټره. ما سره د دو دی 2.2 ضرب یو مول توکي چې ما سره یې هغه 2.4 لیټره حجم نیسي. نو د دې نه کتله راځي 50.2 د دې نه تقریبا راځي 50. اوس ګوره موږ سره فارموله څه وه چې CnH2n جمع 2 دې نه تقریبا کتله باید د 50 راشي که نه. نو CnH2n
50 نه -2 کا نو دا به څه راشي 48. صحیح ده. نو اوس په ما سره CN کې یو شي مثلا. صحیح ده. او 2N نو CN 12 شو جمع 2 14. نو 48 چې په 14 تقسیم کما نو دینه تقریبا 3.100 راځي. د ان قیمت تقریبا 48 ځکه چې دا موږ سره 2 ان بواخلم او کاربن 12 دی او 2 هایدروجنز دا 14 ان راځي. نو ان په 14 تقسیم کما نو دینه تقریبا 3.100 راځي. باید پوره تام عدد راشي موږ سره. اوکې نو دینه 3.100 راغلل. صحیح ده خو صحیح نه دی. او که چېرته مثلا دا 2.59 واخلو نو دینه بیا 58 راځي. یعنی که موږ کثافت 2.59 واخلو نو مالیکولي کتله به بیا ما سره شي D ضرب V 2.59 2.4 دینه تقریبا بیا راځي 58 او CN H2N جمع 2 د دې کتله راځي 58 نو 14 N 58 منفي 2 د دې راځي 55 نو ان به تاسو برابر شي 55 تقسیم پر 4 د راځي 4 د راځي شي 4 نو بیا موږ سره به راشي C4 H لس. دا بیا سایکلوبیوټان د دې فارمول دی. صحیح ده. اوکې موبایل هم کار پرې خود ما ښکاري هینګ شو. اوکې نو دا موږ سره د کثافت د پاره میتایل سایکلوپروپان فارمول ولیکئ. اوکې سایکلوپروپان دی او د لپاره به CH3 دلته واچوم. دا سایکلوپروپان فارمول شو دوه مشخص کړئ. اوکې نو که زه CH2 واخلم او دا CH واخلم او دا CH2 واخلم او میتایل ګروپ دلته وصل کړم. صحیح ده. نو دا ستا 2 کاربنو سره وصل دی. نو دا ستا دویمي کاربن شو. دا دیم 2 سره وصل دی. دا دیم دویمي شو. دا کاربن دی 3 سره وصل دی. دا ستا دریمي کاربن شو. دا کاربن دی 1 سره وصل دی. نو دا ستا لومړنی کاربن شو. نو دا د کاربنونو ډولونه دي. صحیح ده. او نوم ښودنې چې دی میتایل سایکلوهکسان دی. میتایل سایکلوپروپان دی وبخئ سپیس نشته یو ځکه ملکانو. د لاندې هایدروکاربنونو ایپاک نوم ولیکئ. صحیح ده. نو موږ سره داسې یو دلته چې دی CH2 CH3 دی. دا ایتایل سایکلوپینټان دی لکانو. صحیح ده. او بل چې دی بل یو داسې یو سایکلوهکسان دی او دلته ما ښکاري میتایل دی او دلته ایتایل دی. نو ایتایل میتایل نو دې نوم شو موږ سره 1 میتایل 2 ایتایل 1 میتایل
سایکلو هیگزان د نوم شو. او بیا وایي چې لاندې مرکبات دپاره فضایي جوړښتونه چې دي دا ولیکئ. صحیح ده. نو موږ سره یو کمپاوند دی ټرانس 1 ایتایل موږ سره کمپاوند دی ټرانس 1 ایتایل 2 ایسوپروپایل cyclobutane. نول به cyclobutane او ټرانس هم دی. صحیح ده. نو 1 باندې ایتایل دی. نو C2H5 او 2 باندې دا به هایدروجن شي او 2 باندې موږ سره نو دې باندې به زه واخلم ایسوپروپایل CH3 دا شو او دلته به زه واخلم C2H5. نو دلته ایسوپروپایل ګروپ د بر راغی او دلته د لاندې راغی. دا څه شو بیا ټرانس شو. دا د یو موقعیت شو او دا ستاسو څه شو دویم موقعیت شو. بل موږ سره 612 ډای کلورو سایکلوپروپان دی. نو ګوره سایکلوپروپان به واخلو. دا ستاسو سایکلوپروپان شو او د 2 کلورین هم صحیح ده دا هایدروجن شو او دواړه په سیم سایډ شو موږ سره. صحیح ده. دې ته موږ څه یو 612 ډای کلورو سایکلوپروپان او داسې موږ د سټرکچر لیکلی شو هلکانو. دلته هم کلورین دلته هم کلورین هایدروجن سیم خبره ده. نو دا هم 612 ډای کلورو سایکلوپروپان شو. ټرانس 1 برومو 3 کلورو نو ټرانس 1 برومو 3 کلورو سایکلوپنټان. دا اول پنټان وباسئ. دا سایکلوپنټان شو او دلته ما برومین واغس. صحیح ده. او دلته زه کلور واخلم. دا ما سره ټرانس 1 برومو 3 کلورو سایکلوپنټان شو. او یو بل کمپاوند اخیر پاتې شو موږ سره هغه 613 ډای ایتایل سایکلوبیوټان.
نو که موږ سایکلوبیوټان واخلو دا ناممکن دی دا سټرکچر. دا 613 ډای ایتایل سایکلوبیوټان سټرکچر ناممکن دی، خاصې تیوریټیکلی که څوک وباسي تیوریټیکل نو هغه دلته د ایتایل واچوي او دلته د ایتایل واچوي، دلته هم هایدروجن شو دلته هم هایدروجن. نو دا هسې تیوریکي هسې خیالي وباسي یو شی. نو 1 2 3 4 یا 1 2 3 نو دا 613 ډای ایتایل سایکلوبیوټان دی، اربیټري سټرکچر دی. خو که څوک وایي چې 612 ډای ایتایل جوړ کړه دا خو موږ سره شتون نه لري. 613 ډای ایتایل 612 ډای ایتایل سایکلوبیوټان شتون لري، نو ته به سایکلوبیوټان جوړ کړې، دا سایکلوبیوټان شو او دلته C2H5 واخله H او دلته هم چې دی C2H5 واخله H، یا داسې چې سیس دی نو دلته هم ایتایل واخله او دلته هم ایتایل واخله. دا تا سره 612 ډای ایتایل بیوټان شو.